د زمري ومه افغانستان کې د ملي بیرغ ملي ورځ بیرغ د یوه هیواد د عزت او عظمت لوی نښان وي. ولسونه په دې نښان اتکا کوي، پرې راټولیږي او پر ساتنې یې باور لري. بیرغ ته درناوی له هیواد سره د مینې ثبوت دی، خو هغوی چې له کلونو راهیسې د همدې بیرغ تر شا پټې معاملې لري، نو ته وا د ضمیر په عذاب به نه وي اخته. ویښ خلک د ولسپالنې لپاره لاس په کار کیږي، خپل احساسات راپاروي او وطن ورته تر هر څه لومړیتوب لري. له بده وجې ده او له بلې خوا د لستوڼي مار له چیچلو ډار خپور دی. ذهنیت تر تهدید لاندې دی. چارواکي په خوله ملي ګټې بولي، خو په عمل کې زموږ د همدې هویت یا درې رنګه بیرغ له یوې پیڅ کې هم اشرفۍ لوټل کیږي. راځئ بیرغ ځان وبولو، ویې ساتو او تر مخې یې له وطن سره کومه ناروا ونه کړو.